خپله کوچنۍ لوري د درملنې لپاره راوستې ده. دا د کابل ښار کافروشۍ سیمه ده چیرته چې په سنتي ډول د پښو لاسونو د بېځایه شویو هډوکو درملنه کیږي. دا کار شکسته بندان ترسره کوي. خلک یې له کاره خوښ دي. وایي په دې ډول درملنه کم لګښت غواړي او زیانمن شوي ژر جوړیږي. هغه شخصي شفاخانو کې په دې کار پوه یم نشي که بیا پوه شي او مصرف هم ډېر زیاتېږي او دولتي شفاخانو کې دا نوبت نه راځي او بیروبار ډېر زیات ده. شکسته بندي په افغانستان کې اوږده مخینه لري. شکسته بندان هم خپل کاروبار بریالی ګڼي. وایي که یې کار مثبته پایله نه درلوده څوک به ورته نه راتله. غلام عباس وایي که د چا په درملنه ونه پوهېږي ډاکټر ته یې لیږي. خو دی هم وایي د خلکو اقتصاد ښه نه دی او دا درملنه اقتصادي تمامېږي. ورته وایم چې دوا واخلئ، هم د درد دوا واخلئ او هم د چرګ. بیا هغوی هم زموږ خبر مني او ښه کېږي. دا درملنه خو له پخوا ده. خو ډاکټران وایي چې شکسته بندانو ته تګ د 11مې او 12مې پیړۍ کار دی او دا هیڅ ښې پایلې نه لري. ډاکټران وایي ډېر کله چې ناروغان دوی ته راځي د شکسته بندانو د غلطې درملنې قرباني وي. شکسته بند کار یعنی د پټو سترګو کار ده، ځکه چې خصوصا په ورتوپیدي کې هډوکی داسې یو ساختمان ده چې هغه د پوستکي لاندې ده، په سترګو نه لیدل کېږي. تاسې مجبور یاست چې اکسرې وکړئ، تاسې مجبور یاست چې ځینې نور معاینات وکړئ تر هغو تشخیص ته ورسیږي. او که تاسې په پټو سترګو تداوي کوئ دا په دې معنا ده لکه اله توکلي، که وسه ښه او که ونه سه د لاس به یا به قطع سي او یا هر شی چې وسو. شکسته بندان خپلې او ډاکټران خپلې خبرې لري. خو پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه پورې په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی نه دی ورکول شوی او نه هم د روغتیا وزارت له خوا جدي کنټرول چې خلک له ناسمې درملنې سمې ته راوګرځوي.